د اکټران موږ په سر مه راکېنوئ د سینما په سر یې مه کېنوئ د فلم ټریډ په سر یې مه کوئ فلم وچلوئ فلم چلی دا دیدن وچلېدو نوې جنکې وې پکې ټولې چې ټایټل یې مایټل دی چا نه وې بس فلم سوپر ډوپر هټ چې د چا ټایټل یې وي خو نه چلېدو څوک چې 6 لک روپۍ نه 6 روپۍ هم کامې نه غواړي ته راشه 6 لک روپۍ ټکټ یې ماته خرڅ کړه دوی نه پوهېږي چې دا موږ څه کوو لګیا یو تاسو فلم تباه کوئ سینما تباه کوئ خپل خپې کټ کوئ پنجاب ته وګورئ پنجاب هم په دې وجه تباه سو په شوګانو په دې فلم کې ارباز صاحب دی په دې فلم کې شاهد صاحب دی په دې فلم کې عمران خټک صاحب دی په دې فلم کې اصغر چیمه صاحب دی په دې فلم کې محمد حسین سواتی لیوانی اکټر د قانون زه ډېر متاثر یم د فلم او بیا میوزیک خو د میوزیک هم د همیشه ډېر ښه د مخکې هم 2-3 فلمونه جوړ کړي دي هغه هم ختلي وو بل خرچه کوي دا سړی په فلم باندې دا کوالټي ده چې شی خوښ نشي پرون ارټس دوه راغلي وو وایي که دا ټیک نه دي پیسې ورکړي هغه لاړو بیا نور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مورادلی کاټلنګ ما د فرواز ټي وی لخوا او د وخت موجود ما په لاهور میاګلو ډیره کې قدرمنو زه موږ وګورو په لاهور کې چې فلم جوړیږي یا په ملک باغ کې جوړیږي یا میاګلو ډیره کې دلته خامخا د فلم ریکارډینګ کیږي کار دی ریکارډینګ شو دلته چې په لاهور کې دلته خامخا کیږي انن چې موږ د کم فلم په سټ باندې موجود یو د دې نوم دی بدمعشي خو لیوانتوب دی ډیر یو انټرېسټینګ نوم دی مزیدار نوم دی د دې فلم رائټر چې کم دی هغه سجاد علي صاحب دی موسیقي ګلاله کړی دا او ډایرکټر چې کم دی هغه کې خان صاحب تاسو په پیژندري نوم دی ډیر زیات کار کړی ډیر زیات مهنت ډیر زیات سټرګل ډیر زیات سپر هټ ډرامې ور کړی فلمونه هم جوړ کړی د وخت چې ما سره کوم شخصیت موجود دی د پښتو د فلم انډسټري دوی د فلم انډسټري دی په هر فارمیټ کې کار کړي دوی هیرو پاتې شوی دوی ډایرکټر پاتې شوی دوی فایټ ډایرکټر پاتې شوی بهر حال دې سره خبرې السلام علیکم شاه صاحب السلام علیکم څنګه سلام درته زه کوم ظالمه سلام وتا کول راته زموږ استاد مېلمانه تاسو زموږ مېلمانه نه بس ټول مېلمانه یې دلته تم پښتون تم د بار نه راغله تم د بار نه راغله کوم فلم په سیټ چې موږ موجود کوم ګورو د اختر د پاره درو سلور فینزو فلمونو اعلانونه خلکو کړیو او ریالټي چې پکې وروته نو صرف ریالټي پکې صرف دغه وروته شهره بدمعشي او لیوانتوب بدمعشي خو لیوانتوب دغه فلم شروع شو انور صرف د اعلانونو تر حد محدود پاتې شو نو سو د فلم په حواله سره وسو لا بدمعشي خو لیوانتوب دی دا تقریبا کې خان صاحب دا کہانی مخې لیکلو راغلی بس بیا ډراپ کو نو بیا فلمونه نو اختر ته نو هغه سوچو چې راشه یار پښتو فلمونه دي پړم 20 ځل په 75 سال کې شکل د پښتو تاریخ راغلی دی فلمونه جوړ شوي دي نو فلم نه جوړیږي نو غریب رامخته شو په خپل رالی دا فلم شروع کو نو ډایرکټر په خپل دی او رائټر پروډوسر په خپل دی نو فلم څنګه روان تاسو خو فلم کې موجود تقریبا 15 ورځې ریکارډینګ وشو نو تاسو سوای تاسو ته حالات معلوم شوي د فلم چیرې ریکارډینګ څنګه وشو اکټرانو څنګه نو ټولو نه مخکې خود دې فلم کہانی ډیره ښه ده ډیره ښکلې کہانی ده ډیره زبردست کہانی ده تاسو مخکې ریکارډینګ وشو تاسو ته محسوس شوي او بیا موږ سره کینو کہانی باندې ډیسکس کوو نه هغه نه پس بیا او ته فایټ ډایرکټر تاسو خامخا ډیسکس کیږي ما خامخا اکشن ډایرکټر سره کیږي نو موږ سره کہانی ډیسکس کړو کہانی ډیره ښه ده د کہانی زه ډیر متاثر یم د فلم او بیا میوزیک خو د میوزیک هم د همیشه ډیر ښه د مخکې هم 2-3 فلمونه جوړ کړي دي هغه هم ختلي وو بل خرچه کوي دا سړی په فلم باندې دا کوالټي ده چې شی خوښ نشي پرون ارټس دوه راغلي وو وایي که دا ټیک نه دي پیسې ورکړي هغه لاړو بیا نور پیسې ورکړي ولاړ نه کار باندې ونه کوي دا زما د سینون مطابق نه دي زما د کہانی او زما د کہانی مطابق نه هغه واپس ولېږلو او دې کې دا کوالټي ده نو په کار زم د صحیح ډایرکټر کوالټي نه خم دغه دا چیرې د کریکټر ته وګوري دغه مطابق د اکټر واخلي دا نه چې بس مړه خور سو بغیر اذن نه کو کیسه ختم ډایرکټر غریب خونن سبا نشي کولای د پروډوسر هم په خپل دی زګو خو فیصله کی زه خو فیصله نشم کولای زموږ د ماته نو سوټ کیږي خو ډایرکټر هغه پروډوسر ماته نه ما جیب ته سوټ کیږي نه زه چلو ټیک ته راځه نو د پروډوسر هم په خپل دی ولا پیسې ورکړي واپس ولېږلو وی دا زما معیار مطابق نه دي ما ته نور څوک راغوښتو حالانکه فلم کې څوک دي په دې فلم کې ارباز صاحب دی په دې فلم کې شاهد صاحب دی په دې فلم کې عمران خټک صاحب دی په دې فلم کې اصغر چیمه صاحب دی په دې فلم کې محمد حسین سواتی لیوانی اکټر هم دی او په دې فلم کې دا جنکو کې هغه زارا شاه د دیدن فلم والا سلما شاه د دیدن فلم والا دا ډېر بختور اکټران دي هیټ اکټران دي او یو بل هغه ازاري فلم کې و ریانا
ملتانی اربا صاحب سره هغه هم د پکې خادل ورمنیر هم دی پکې ډیر غټ کاسټ دی خان یک محمد هم دی پکې ډیر غټ کاسټ فلم دی ډیر غټ کاسټ دی فلم بالکل یقینا کوم ګور د اختر فلم چې کمی هغه اورال فکر چې د غټ بجټ لکه کوتیر نم غواړي هغه مخه غټ بجټ ترسي نو چې بیا دومره اکټران پکې ور بیا خو هغه لوی بجټ ترسي نو دا سامخ کې د لوکیشن وګوره بهترین لوکیشن دی لوکیشن دی فلم خو دی ډیر خرچه دی 1.5 لک 2 لک ورکړي دی غریب خرچه وي دی ډیلی نو تر څومره باندې راځي دا حالات هم داسې دي سینما هم یو دا نو بس الله دې ورته سپر ډو پریټ کې ان شاء الله الله به سپر ډو پریټ فلم او بلکې موږ ګورو په وړو کې اختر کې فلمونه جوړ شو یا هټ شو یا فلاپ شو ځان خبره ده خو دای نه پس چې کم دینو ډیر پروډوسرانو اعلان وکړ سینماګان هم ختم شو کوم ګورو نه سینما ختم شو هغه پکچر هاوس هم مطلب بس په ختمېدو در روانه شو تقریبا نو د دې فلم انډستری ستا مستقبلی نه کوي خبره ده دې ذمہوار څوک دي د دې ذمہوار صرف سینما والا دي او اکټران دي دوی په خپل تبر په خپل کټ کی وجه صدا شوګانی پنجاب فلم ټریډ چې ختم شو د پنجاب سینما چې ختم شي او صرف او صرف په دې ختم شي دا زموږ د فلم ټریډ جنې کې لاړې په سټیج باندې ډانسونه کولو نو اوس هغه هم دا کارونه شروع کړه کې پی کې والا به سینما صرف د فلم د پاره ده د شو د پاره نه ده د شو د پاره تیاتر پکار دي ځان تیاتر شته د نشتر آباد نشتر حال نو حالت د زیات د دوشاګانې کوي د دې صرف او صرف سینما والا دي دا سینما چې ختميږي لګیا دی کله شاید سینما ختميږي کله بل ختميږي کناس ختميږي دا مسجد هم ختميږي دا دوی په خپل ختمي کې چې دوی شوګانې مکواله صرف د فلم د پاره پر خو دی اوس دا فلم چلیدو دا سینماګان به چلیدي خلک براتلو به یو اکټر ته مخامخ ملاويږي په 1500 روپے کې فلم سوکس کوي پروډوسر په لکونو روپے 50 60 70 لک لګي 80 لک لګي ته دغه مخامخ شو لګي دغه 50 60 لک نه چې ټول لاړي او ماغه اکټران راشي شوګانې کې نو دا اکټران په خپل ختميږي لګي دي ولې کې شوګانې بیا شپږ لک روپۍ ته اخلي شپږ لک روپۍ شپږ روپۍ نه کموم ته سینما خو ډکه کا دا فلمونه دی ولګ د تورزن نو سینما به ډکه کړو فلمونه به ډیټ کړو په اختر باندې فلم خو یو دا فلم هیټ شو د تاکالی چې خلکو پورې خندول چې دا ټکی فلم هم نه دی اګه بس اکټرانو سره لګ انصاف کړیو چې ټایټل میټل دی چې نه بس فلم سپر دو پریډو چې د چا ټایټل وي خو نه چلیدو څوک چې 6 لک روپۍ نه شپږ روپۍ کم نه غواړي دا د شپږ بیره ما 6 لک روپۍ پورا کا تراشه 6 لک روپۍ ټیکټ ماته خرڅه کا تا ته به 6 لک درکم او چې کوم پیسې غسي داغي کم سے کم داغي پبلک نه بیا 6 لک روپۍ نه دی بیا په تاسو جنې اخلم 3 لک باقي در کوم 9 لک روپۍ نور خرڅه ته ماته په 10 لک کې پروزي ته ماته 10 لک روپۍ پورا کا زموږ ډایرکټران هم کمزوري دي او سینما والا نه پلانې به اخله چې خپل فلم ډبل شي بیا چې غوي لګي زه برباد شوم دا سه پروډوسر غریب متبا کیږي دا اکټران موږ په سر مره کې نه وي د سینما په سر مکه نه وي د فلم ټریډ په سر مکه فلم وچلوي فلم چلی دا دیدن وچلیدو نه وی جن کې پکې ټوله چرته وی جن کې نه وی ټوله وچلیدو د نور فلمونو دغه بجټ هم کم د ټولو نه کم بجټو دغه فلم او چلیدو پبلک ګوري ولې نه ګوري کې اکټران ما وایم دا فلم چلیدو اکانیو او نو دوی خدای او رسول ته وګوري دا سینما والا د شوګانې د باندې کې ک خپل سینما چلول غواړي او ټول عمر او دا سینما قتل غواړي پبلک راشي نو فلم ته دی کی او خو دوی چې زر ختم شي نو به د شوګانې کې زما د رب اجازه ته او اجازه ته زما ته رب چلوي ان شاء الله زر به ختميږي او دې اختر خو زما په خلک یو فلم دی کنه تقریبا یو خو فلال دا یو فلم دی دا بل فلم لا ذکر نشته بدا یو فلم دی ان شاء الله دا بچلی او دې سړي غریب د کور نه پیسې راوړي دي یکه خان ډایرکټر هم دی پروډوسر هم دی او دا فلم به خچلی ان شاء الله سپر ډوبر هټ وي او د پیسې به بچ او چې خپل کار سره ته مخلص ته سره سټ مطلب ته په ایمانداري یو کار کوي ار یو کار شي هغه ته ښه کار کوي کو بد کار کوي چې په مخلص سره ته ایماندار کار کوي نو خدای به کوي چې خامخا تعالی برکت شي ور سره ټول په مخلص دي ولی فلم یو دی ار سره غواړي دا فلم وچلی دا سینما وچلی او دا سینما باندې نه سینما خو ان شاء الله اکټر هم غواړي چې بند شي او سینما والا په خپل هم غواړي دوی په دې نه پوهیږي وختي شو کې ضرور وازو به ستا فلم چې دی دا شو درې ورځې چلی فلم ستا 3 میاشتې چلی شو یو فلم 3 میاشتې ستا چلی نو اخر شو کو دا خشو کنټینیو ته لګیا او 3 ورځې کې به ته څومره لکه وګټي ته په 3 ورځې کې ته خپل خپې په خپل کټ کې خپل سینما په خپل تبا کې صرف
لک 2 لک روپو د پاره ټول عمر چې خوري ادر نه هیر شي بای ګوره یو فلم 3 میاشتې چلی 4 میاشتې چلی دا فلم دیدن لګیدل د اختر پورې به چلی 2 نه 3 میاشتې نو شو خو 3 ورځې شي لاړ شي یټ دی افلاف نو ته ولې تبا کوي دا فلم کوم پروډوسر ته پوسو کې شو د څنګه پریاد کې بس فلاپ شو سوکرانه لوسو نو بیا چې نه چلیږي تاسو له پیسې نه کې دا فلم په ولې بربادوي نو بس درته هم چې سینما دوی په خپل تبا کوي دوی نه پوهیږي چې دا موږ څه کوو لګیایو تاسو فلم تبا کوي سینما تبا کوي خپل خپې کټ کوي پنجاب ته وګوري پنجاب هم په دې وجه تباسو په شوګانو او تاسو خپل تبا کوي نو تبا کوي سینما لاړې تبا شو نیم خو تبا دي او دا نیم 2-3 سینما پاتې دي دا هم ډېر زر لاړ اوکې السلام علیکم ډېر ما قدرمنو د فلم بدمعشي خو لیوانته په سټ باندې موجود یم د ریکارډینګ ډېر پته سره روان په لاهور کې بس په یو ورځ کې به دا کمپلیټ شي نن د وینډ اپ ته هغه وینډ اپ چې کوم مطلب هغه ټول الکترون پای کې شاملي نو وینډ اپ شروع دي دینه بعد غاني دي دینه بعد بیا میکسینګ او ډبینګ وغیرہ یو څو لکس یو 2-3 فراسي سي دینه بعد فلم کمپلیټ شي اوس په دې اجازه غواړم هر شته چې خوشاله اوسه آباد اوسه الله پامه